ها دا ورو سوال کړی دی چې موږ په منځه باندې ولاړو او په دې کې زلزله شوه نو بعض خلک د جومات نه ووتو او مولوي صاحب په منځه ولاړو او څه کسان پاتې شو ځکه چې امام صاحب پاتې شو بیا د دې زلزلې د لاسه په هغوی باندې د جومات هغه چت راولوېد هغه مړه شو سوال دا دی چې دا شهیدان دي که نه دوی خودکشي کړې ده الجواب منځه کې چې کله داسې حادثه راشي لکه زلزله یا اور ولګي او د دې سړي ګمان دی شي چې ما ته به نقصان رسوي نو په دې سړي باندې واجب دي د دغه ځینه وته واجب دي ګورې ها دا دینداري نه ده چې زه ولاړ یم په دین ځان پوه کوئ دین د جذباتو نوم نه دی ګورې دین د قرآن او د حدیث نوم دی او پوهه علماو ته زنګنان ماتول او د هغوی د دین زده کول نه دا که اوس زموږ د عوامو تیکې او یا د کورني مفتیان نو هغوی به وایي سبحان الله څومره مضبوط ایمان یې په خپله مړ شو نور یې به کې کوتره کړو ایمان یې مضبوط دا اوس نه دي پوه د شریعت په اصولو باندې نه دي پوه شي چې کله داسې واقعه په جومات کې راشي اور ولګېد زلزله ده یا دیوال وچاودو یا چت کې څه مشکل راغی او ستا دا ګمان شو چې دا ماته نقصان رسوي نو په تا باندې د دغه ځینه وته څه دي واجب دي بلکې دا واوره چې ستا په خوا کې بل سړي ته نقصان رسي او تا ته نه رسي په تا لازم دي چې دا مونځ پرېږدي او دغه سړی د نقصان نه بچ کړي بل به بچ کړي او که داسې ونه کړه نو دی بیا هلاکت ته خپل لاسونه په خپله ورچي او الله وایي ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه د هلاکت کارونه او ځایونو ته لاسونه مه ورچوئ حدیث کې راځي لا ضرر ولا ضرار د شریعت قاعده ده چې نه به ځان له نقصان ورکوي او نه به بل له نقصان ورکوي هسې ګوره امام مالک رحمه الله څومره لوی امام د هغه نه یو سوال شوی دی وایي یو سړی په منځه ولاړ دی او څاروی خواته ودرولې ده او هغه څاروی روان شو لکه اوښ دی ورسره سورلۍ ورسره ده یا اس ورسره دی او روان شو دی به څه کوي نو هغې دا جواب کړی دی وایي که چېرته نږدې ځي کې یې راټینګوي او لمونځ پرې کولو ته پکې ضرورت نه راځي نو لمونځ دې نه پرې کوي خو لږ دې ور مخکې شي راودې نیسي یا ښۍ ته یا ګز ته یا مخې ته چې قبلې ته یې مخې لږ اخوا شي راویې نیسي که د سورلۍ لرې لاړی شي نو بیا دې لمونځ پرېږدي او د سورلۍ دې راونیسي کلم دی دی فتوی ته دا د علماو فتوی د امت د امامان امام احمد بن حنبل نه چا دا تپوس کړی وایي زه په مانځه ولاړ یم او یو ماشوم کوي ته ولېږي زه به څه کوم وایي لمونځ به پرې کوي هغه ماشوم به بچ کوي حاصل زما د خبرې دا شو چې کله یو سړی په ځان ویرېږي چې زه مړ کېږم ما ته نقصان رسي یا زما د لاسه نورو ته نقصان رسي نو داسې ټیم کې به دی لمونځ پرې کوي او که دی پاتې شو په دې منځه کې او په دې جومات کې او ده د لاسه ده ته نقصان ورسوي او نورو مسلمانانو ته نو دی د دې ټولو ګناه به د ده پسې وي او که دی مړ شو په دغه حال کې نو ده په خپله خپل ځان څه ته ور واچو هلاکت ته ور واچو په خپل ځان هلاکت ته ور واچو د هغې